راځئ نن د هغه واقعې په باره کې درته ووایم چې کله د فرانسې سپیشل فورس د عالم اسلام زړه کعبه شریفه د تباهۍ څخه وساتل. 20 نومبر 1909 د عالم اسلام په جنتري کې یو تر ټولو مهم تاریخ دی. دا هغه تاریخ دی چې کله جوهیمن الاتبي د سلفیانو یو ګروپ د السعود د فامیل خلاف، یعنی د سعودي عرب کوم اوسني واکمنان چې د دې خلاف د کودتا اعلان وکړ او مسجد الحرم بشمول کعبه شریفه د ټول منطقه یې تصرف کړل. د دې کودتا او حملې مشري جوهیمن الاتبي پر غاړه وله. کله چې د او د کوم 600 همکاران دي هغه مسجد الحرم او کعبه شریفه تصرف کړله، تر خپل کنټرول یې لاندې راوستله. د سهار د لمانځه بعد د دعا پر وخت د مایکروفون د واخیستی د امام څخه او اعلان یې وکړ چې زما ورور مهدي اخر زمان دی. د خپل مشر ورور محمد عبدالله القطاني شوی د ویل چې دا زما ورور چې دی مهدي اخر زمان دی او تاسې ټول مجبور او مکلف یاست د دین د لحاظ چې تاسو د خبره ومنئ. کله چې د دې پیښې خبر په اخبارو، رادیو او تلویزیونونو کې پخ شولو، دا ټول اسلامي نړۍ شوکه کړل. دا چې مسجد الحرم او کعبه شریفه ډېر یو مقدس ځای دی د اسلام په دین کې، نو سعودي عرب حکمرانانو کوشش وکړي چې د خبرو د لارې مشکل حل کړي، خو هغه د خبرو د لارې نه منل. نو بیا دوی مجبور شول چې د دنیا څخه مختلف علما راټول کړي او یو فتوا جاري کړي. فتوا دا رقم فتوا جاري کړي چې مثلا دوی ته اجازه ورکړي چې د اصلي استفاده وکړي. علماو فتوا ورکړل، دوی ته اجازه ورکول شول چې د پوځ څخه د زور څخه کار واخلي، د اصلي څخه کار واخلي، ترڅو دوی برته مسجد الحرم او کعبه شریف په خپل کنټرول کې واخلي. خو متاسفانه یوه هفته تېره شول، دوی نه توانېدل چې برته د کعبې شریف او مسجد الحرم کنټرول ترلاسه کړي. یوې هفتې ناکامه کوششو بعد سعودي عرب مجبور شو چې د بین المللي قوتو څخه د کومک غوښتنه وکړي. همدغه وخت ولو چې بیا فرانسه رامخته شول، فرانسې جیجین په نامه سپیشل فورس چې دی کوم یونټ چې دی هغه د عملیات مشري پر غاړه واخیستل. نو د فرانسې جیجین په نامه سپیشل فورس کوم یونټ چې دی هغه سعودي عرب ته ولاړی. د سعودي عرب د پوځ سپیشل فورس ته 3 ورځې پرله پسې ټرینینګ ورکړي، مکمل برنامه ریزي ورته وکړله، هر څه قدم په قدم مرحله په مرحله ور وښوله، ځکه چې دوی مثلا د یو کفري هیواد سوله، مثلا غیر اسلامي هیواد سوله، سعودي عرب دا مناسب ونه ګڼل چې خپل د مکې شریف ته ور داخله سي. ورته ویل چې ته مثلا ټرینینګ ورته وکړه، مشري ته پر واخله، د ټلیفون د لارې، د مخابرې د لارې هر امر ته ورته کوه، نور عملیات چې کوم دی فزیکي هغه به زموږ خپل پوځیان ترسره کړي. نو فرانسې مشري پر غاړه واخیستل، جیجین فورس ولو. د جیجین فورس برکت ولو چې عملیات کامیابه شوله. بعد د 2 هفتو برته سعودي عرب وتوانېدی چې مثلا د مسجد الحرم او کعبې شریف کنټرول پر خپله غاړه ونیسي. نو 4 دسمبر 1909 هغه تاریخ و چې پس 2 هفتې بعد د سعودي عرب وتوانېدی چې د مسجد الحرم کنټرول برته په خپل لاس کې واخلي. متاسفانه په صلحاو حاجیان مړه شوله، په صلحاو نور کسان مړه شول. 8 شپېته هغه کسان چې ژوندي پاتې ول ځانونه تسلیم کړل، سره د دې تر مشر هغه ټول په عام خاص کې اعدام کړل، د خلکو مخ ته اعدام کړل، ترڅو د نور لپاره د عبرت سبب وګرځي. د فرانسې د جیجین سپیشل فورس ډیر مهم رول، د مشرتوب رول او د ټرینینګ کوم رول چې ولو، دا مکمل یو راز ساتل سوی ولو، ځکه سعودي عرب ویره درلودل چې عالم اسلام راته قهر نسي. خو بعد له کلونو سعودي عرب چې کله خبرنګارانو د سعودي عرب مشرانو څخه پوښتنه وکړل چې ولې تاسو یو اسلامي مملکت څخه کومک ونه غوښتئ، د سعودي عرب مشرانو ورته ویلي او خبرنګارانو ته چې موږ د مختلفو اسلامي او غیر اسلامي مملکتو څخه د کنټرول اخیستلو دغه پلان شریک کړی وو، خو د هر مملکت هغې چې موږ واورېدی تر ټولو مناسب او بهترین پلان چې ولو هغه د فرانسې د جیجین سپیشل فورس ولو. نو ځکه موږ مشرتوب دوی ته په لاس کې ورکړي. نو د دې پیښې په باره کې ستاسو خپل څه نظر دی؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ، ویډیو درسره شیر کړئ. توجه نه ډېره زیاته مننه.